د ماشومتوب یوه خاطره دې راته ووایه چې هېڅکله دې هم له یاده نه وځي. تر اته کلنۍ پورې ما خپله مور نه پېژندله. بیا مې داسې مهال وپېژندله چې ما په لاره کې هغې په تیږه وویشتله، سر مې ورباندې مات کړ. کومه بده پېښه هم لري چې خلک ترې استفاده کړې نه وه؟ ما د همدغه خلوص نه که ووایم د همدې خوشباورۍ نه بار بار د ما پر وړاندې د زما د راپرځولو هڅې شوي دي. د خبرلۍ تر څنګ نور کوم هنرونه دي لاندې راته ووایه. غټو غټو تورې لیکلي وو چې سلام زویه، زه همغه مېرمن یم چې تې په تیږو ولې، خو همغه مېرمن ستا مور ده، نور ما په تیږو مه وله. بسم الله الرحمن الرحیم. زما کیسه خپرونې ته ښه راغلاست. زه اسرار وصال یم او د دې اونۍ په خپرونه کې مو د میدان وردګ یوه بله څیره د میدان وردګ د ملي راډیو ټلویزیون د ډېرې مودې نطاق چې اکثره وخت یې ناولونه خلکو اورېدلي او غږ یې کیدای شي اورېدونکو ته اشنا واوسېږي، خو ډېرو خلکو به لا لیدلی نه واوسېږي. رفیع الله ارمان راسره مېلمه دی. ارمان صاحب ستړی مه سې، ډېره مننه چې خپرونه کې راسره برخه واخیسته. ډېره زیاته مننه اسرار صاحب، تاسو ته ښه راغلاست او ډېر په خیر راغلی. مننه. خوشحال اوسېږي. ارمان صاحب محترم، لومړی به دې ته راسو، ډېرو خلکو به مو غږ اورېدلی اوسېږي، خو ډېرو خلکو به لیدلی لا نه یا به د تاسې له ژوند سره بلد ونه اوسېږي. ارمان څوک دی؟ ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ځانګړی سلام ستاسو قدرمنو لیدونکو ته او د تاسو د پاڼو ټولو څارونکو ته ډېره مننه. لکه څنګه مو چې یادونه وکړه، نوم مې رفیع الله تخلص ارمان کوم چې له نن نه شاوخوا 15 کاله وړاندې په چک ولسوالۍ کې په یوه غریبه کورنۍ کې مې دنیا ته سترګې غړولې دي. ډېر ښه. ارمان صاحب محترم، کلیوالي ژوند، کلیوالي ماشومتوب، د کلي خټین دیوالونه، پیتاوی، مازدیګر، ماښامۍ، ګودر، دا ټول د کلي په اصطلاح هغه څه یي چې خلک ډېر ورپسې ګرځېږي، خو هغوی چې خپله په کلي کې اوسېږي دا څه ګوري د هغوی لپاره یو څه ښایسته کوونکي اوسېږي. همداسې مې خپل ماشومتوب درته یادېږي؟ دقیقا ماشومتوب زه فکر کوم چې هر چاته به یادېږي او ماشومتوب یې داسې یوه دوره ده چې ډېره خوږه دوره ده، با وجود دې چې هغلته په هغې وخت کې سړی د ځینو مسایلو درک نه لري، خو بیا هم ماشومتوب کټ مټ سړي ته یادېږي. او زما هم خپل ماشومتوب په خپل کلي کې راته یادېږي چې موږ په یوه خټین کور کې اوسېدلو او لومړیو کې خو مو د زېږېدو نه وروسته چې کله کله زه په دې پوهېدلی یم چې چپلاس او ښی لاس مې پېژندلی دی، نو له هغې وروسته مو بیا کورونه داسې یو ډول وو چې پخوانۍ زندګۍ وې، پخواني ژوندونه وو، نو خټین کورونه مو وو او په دې کورونو کې بیا د کور شاوخوا مو یو ډېر ښه باغ هم درلود چې د موږ د کور هغه کلاسیکوالی، هغه زوړوالی د دې باغ په ننداره کې یو څه ورک شوی و او د باغ ښکلا ورباندې ډېره وه. نو د ماشومتوب مې ګڼې خاطرې، ماشومتوب مې په یادېږي. ماشومتوب ښه دوران دی. ښه دوران دی. ارمان صاحب محترم، ځانګړې توګه په اخترونو کې به د کلیوالو ماشومانو لوبې تر ډېره پورې خط پراق وو، میاشت میاشتې وو، چهارمغز بازي وو، دا لوبې به وې، تر څنګ یې ټوپ ډانډه وو یا په اصطلاح کلک ډانډه چې ورته وایي. زه نه پوهېږم چې په چک کې به کومې لوبې وې د ماشومانو، کومې لوبې مې کولې یادېږي درته؟ بلکل اسرار صاحب، رښتیا هم ماشومتوب کې په تېره په اخترونو کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، توپ ډانډه او دا د چهارمغو ګټل او مردکي به مو ورته ویل، یو بیډۍ به خلکو ورته ویل، موږ سپښتې ورته وایو، دغه به کېدلې. خو ما په ماشومتوب کې په دې لوبو کې برخه نه اخیستله ډېره. کلیوالو همزولو به ماشومانو به دغه لوبې کولې، نو ما شخصا که ووایم چې نه مې توپ ډانډه کړې ده، نه مې چهارمغ ډېر ګټلي دي او نه مې هم بیډۍ ډېرې ګټلي دي. هغه کړۍ کې به یې ناست وم، هغه د ملګرو سره به مې د سایلبین په توګه ناست وم، خو دا چې ما به کې ګډون نه کاوه، دا ممکن ډېر لامل ولري چې یو ډول زه داسې ګوښهنشین ماشوم وم، نو یوازې مې د لوبو له ګوښهنشین وایي که ګوښهنشین شوي وایي؟ ښه ده چې لږ یې واضح کړو، ګوښهنشین شوي وو، ځکه چې ماشومتوب که هر څومره ماشوم را قید کړې، هر څومره یې له لوبو را وګرځوي، دی بیا هم هغه خپله فطرتي غریزه خړوبوي، لوبو کې اشتراک کوي. خو دا چې موږ یو ډول د ماشومتوب په ژوند کې مو ځینې اتفاقات وو، نو د ما په یادېږي چې په لوبو کې مې مشخص ډېر ګډون نه کاوه، یو ډول به مې ځان ځینې
ګوښه احساسوه، یو ډول کمجراته ومه. ارمان سي محترم د ماشومتوب یوه خاطره دې راته ووایه چې هېڅکله دې هم له یاده نه وځي، کله کله در بیا چې ژړا درځي. ډېره زیاته مننه وصال صاحب. ماشومتوب یوه خاطره چې تر ننه پورې مې چاته نه ده ویلې او تر ننه پورې مې په زړه کې ساتلې ده. نن یې غواړم چې له تاسو سره شریکه کړم. تر ټولو یوه ډېره دردونکې خاطره چې د ماشومتوب نه مې تر ننه پورې ځوروي هغه دا چې ما تر شپږ اووه کلنۍ پورې، تر اته کلنۍ پورې، دقیق مې نه په یادېږي چې اووه کلن به یم اته کلن به یم، تر اته کلنۍ پورې ما خپله مور نه پېژندله. بیا مې داسې مهال وپېژندله چې ما په لاره کې هغې په تیږه وویشتله، سر مې ورباندې مات کړ او ځکه مې سر ورباندې مات کړ چې داسې انګېزه موږ ته راکړل شوې وه چې په دې لار باندې یوه مېرمن ځي او راځي، که چېرته تاسو ته هغه د نږدې کېدو هڅه وکوي نو تاسو به ضرور هغه سره یو عکس العمل کوئ، ځان به ترې ژغورئ، ځکه چې هغه د خلکو اولادونه تښتوي او هغه د فلاني بچیان یې تښتولي دي. نو د ما دپاره تر ټولو بده خاطره چې وخت نه وخت مې ځوروي هغه دا وه چې ما مې خپله مور یعنې تاسو له خپل مور نه جلا اوسېدئ؟ بله. ښه، خو پوهېدلی نه پوهېدلو، اصلا نه پوهېدلو چې زموږ مور دا په کور کې راته ناسته ده، دا مور ده او که څنګه چل دی. ارمان صاحب محترم ډېر دې مسلې کې وړاندې نه ځو، کورنی حریم ده. دا راته ووایي چې بیا چې کله تاسو غټ سوئ، 20 کلن یا 20 کلن سوئ او بیا مو مور ولیدله او یا هم اوس ستاسو مور له تاسو سره تماس لري؟ بلې، بیا وروسته له هغې چې موږ وپوهېدلو، له دې نه وروسته له شک او د ګمانه خبره ووتله چې موږ د رښتیا هم په کور کې چې کوم څوک کوم د مور په حیث څوک راته ناست دي هغه اصلي مور زموږ نه ده. بیا وروسته زه وپوهېدلم چې کله زه ښوونځي کې شامل شولم، په ښوونځي په دوران کې د همغې ورځې نه وروسته د ما ذهن کې سوالونه پیدا شول او نو ورو ورو به زودي پوهېدلو. بیا له هغې نه وروسته موږ وپوهېدلو چې رښتیا مو هم د کوم کې چې په کور کې مور ده هغه هم مور نه ده. نو هغه و چې بیا 20 کاله وروسته یا 15 کاله وروسته کله چې زه 20 کلن 22 کلن وم، بیا مې لیدله، خو مو په کلي کې چې وو تر هغې پورې مو په کلي کې لیدله، سره له دې چې هغلته به موږ که پېژندله که نه پېژندله، د نه پېژندلو تر مخ به مو هم لیدله چې د موږ د کور شاوخوا کې په دې لار باندې یوه مېرمن ځي او له هغې وروسته چې مې وپېژندله هم په هغه سیمه کې مو لیدله. دې تاسې د لیدو په خاطر باندې ګرځېدله؟ وظیفه به یې وه. د ما مور په هملته لا هم په هغه کلینیک کې شاوخوا 10-15 کاله کېږي چې ډاکټره ده، وظیفه لري. نو دا به خپله وظیفې ته تلله، بیا به چون د دې د لارې مسیر د مونږ په کلي یا د مونږ په کور باندې و، بیا وروسته له هغې چې د موږ سره جدایي رامنځته شوې، موږ ترې جدا شوي یو، بیا به د دې له خاطره چې حداقل په دې لار کې یو ځل مونږ هم وویني، نو بیا لار د موږ په کور باندې وه چې د موږ له کور سره به تېرېده، خپل وظیفې مسیر ته به تله. مننه. ارمان صاحب محترم، د ښوونځي دوران یو ډېر سخت دوران وي په پښتني ټولنه کې، زموږ تاسې په افغانستان کې د استاد ځانه وهل، ټکول، په تفریح کې تېښته، غیر حاضري کول، د کور لخوا تهدید، ډېرې جالبې پکې پېښېږي. د ښوونځي د دوران یوه خاطره دې راته ووایه. مننه وصال صاحب. له بده مرغه چې زما ټولې د ښوونځي او د ماشومتوب خاطرې په همدې یوه مسیر کې پیلې دي. ښوونځي کې مې هم کله چې ما ښوونځی پیل کړ، له 5م ټولګي نه مې پیل کړ، په کور کې مې آمادګي درلودله او 5م ټولګي کې مې ناڅاپي امتحان ورکړ او له هغې ځای نه مې ښوونځی پیل کړ. بیا هماغسې په ښوونځي کې هم د دې سوالونو سره مخ وم، له بده مرغه چې ځینو استادانو به په غېږ کې نیولم، ځینو به ناز راکاوه، ځینو به یو ډول خفه کېدل راته. دا هغه سوالونه وو چې تر ښوونځي پورې له ما سره په ذهن کې وو. نو تر ټولو یوه ډېره دردونکې خاطره مې لا بله دا ده چې په ښوونځي کې نوي موبایلونه راوتلي وو، د سنګي پای به مو ورته ویل، بیا د موږ ټولګي ته یو چا موبایل راوړی وو او په دې کشمکش کې موږ ورته نادیده و، نه مو ولیدلی، هغې به کش کوه، دې کش کوه. په دې کشمکش کې ما هم هڅه کوله چې د موبایل واخلم، ویې ګورم له ما نه ولوېد، مات شو. چې مات شو بالاخره پرېکړه دا وشوله د استادانو له خوا چې موبایل یې مات کړی دی، باید تاوان یې زه ورکړم. خو زه 6م صنف کې وم یا 5م صنف کې وم، ما د تلیفون توان نه درلود. بیا له بده مرغه یا له نیکه مرغه همدا قضیه زه په ښوونځي کې هم د مور له خوا څارل کېږم.
بیا زه کور ته راغلم مریض شولم د دې ډار لپاره د ډار د ویرې له خاطره چې پیسې ما نه درلودلې 3000 افغانۍ په کور کې که راباندې خبر شي هغلته یې پیسې غوښتلې نو زه 3 ورځې کور ته لاړم نه مریض شولم بیا د ادارې نه به په هغې وختو کې د ښوونځي نه به ملازمان راتلل هغه ستونزه به یې کتله یا به یې د هغه نه یوه پارچه راوړلې وه د ښوونځي نه بیا په ما پسې د ښوونځي نه ملازمان راغله زه یې بوتللم ښوونځي ته بیا چې کله زه ښوونځي ته لاړم د یو بل ټولګیوال مې ما ته یو کاغذ ونیو ویې چې ته دا واخله یو چا راکړه پټ یې وګوره ما چې پټ خلاص کړ کاغذ مې چې خلاص کړ 3 دانې زرګونان پکې ول له هغې نه علاوه مې چې وکتل په غټو غټو تورو یې لیکلي وو چې سلام زویه زه همغه مېرمن یم چې تی په تیږو ولې خو همغه مېرمن ستا مور ده نو نور ما په تیږو مه وله د ماخلو د مینې وروسته بیا هم راګرځېږو د ارمان صاحب د ژوند یوې بلې صحنې ته راځو او ارمان صاحب د شخصي ژوند ته به هم راځو دا چې ارمان صاحب نور څه هنرونه په ژوند کې لري هغه به هم وایو موږ سره اوسېږي درنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست رفیع الله ارمان را سره مېلمه دی او کیسې به کوو خاطرې به له ارمان صاحب نه اورو او هیله ده چې خپرونه تر پایه سره تعقیب کړئ ارمان صاحب محترم بیا هم ښه راغلاست وبښئ چې تاسو احساسات سره مې لوبه وکړه او ومې ژړولئ ارمان صاحب محترم پوهنتون ته څنګه راغلی کوم پوهنتون مو ویلي او بیا ولې خبریالي ورسنۍ ډېره زیاته مننه وصال صاحب له کومکتوب نه مې مطبوعاتو سره علاقه درلودله مینه مې ورسره درلودله بیا چې کله له ښوونځي نه فارغ شوم د کانکور ازموینه کې په لومړۍ ازموینه کې د فاریاب تعلیم و تربیې ته بریالی شوی وم بیا د اقتصادي ستونزو له امله ونه توانېدم چې هغلته رسیدګي وکړم بیا مې شخصي پوهنتون ته وړاندې له دې چې شخصي پوهنتون پیل کړم میدان وردګو کې د ډاکټر عبدالوکیل خدای بخښلي ډاکټر عبدالوکیل کثیر الرشتوي انستیتوت کې مې ثبت نام وکړ چې 2 کاله مې هغلته زده کړې وکړې بیا له هغې وروسته مې اړتیا وه وړاندې له دې چې لیسانس دورې ته راشم یا پوهنتون ته راشم له مطبوعاتو سره مې مینه وه علاقه وه له ماشومتوبه بیا د کثیر الرشتوي انستیتوت له فراغت وروسته مې راډیو ته لار ومونده د خپلې علاقې او د خپلې شلګۍ له امله مې راډیو ته لار وموندله او بیا په راډیو کې 6م بست کې مقرر شولم نو کله چې بیا په راډیو کې مې څه وخت تیر شو بیا دا راته معلومه شوه چې اوس نو حداقل یا د ژورنالیزم پوهنځي ته یا هم د ادبیاتو پوهنځي ته او یا هم اجتماعي علومو کې داسې یوې رشتې ته اړتیا ده چې زه باید مسلکي زده کړې وکړم او پکې لیسانس واخلم چون میدان وردګو کې د ژورنالیزم اړوند پوهنځي هغه وخت کې نه ول اوس به هم شخصي نشته دي نو بیا مې دلته په میدان ښار کې تابش پوهنتون کې حقوق او سیاسي علومو څانګه ولوستله او لیسانس مې پکې واخیست ارمان صاحب محترم مخکې له دې چې د راډیو خاطرو ته راسو یو ځل دا راته ووایي چې د پوهنتون دوران کې خو عجبه دوره یي لیلیه یي اطاق یي ملګرو سره ساعتیري یي ګڼې خاطرې پکې جوړېږي د پوهنتون دوران کوم خاطره ځان سره لري مننه وصال صاحب لیسانس دوره کې چې کله په تابش پوهنتون کې وم موږ لیلیه نه ولو چون همدلته لنډ په لنډه میدان ښار کې مې هم دفتر و وظیفه وه او هم به د ورځې به په جریان کې به درس ته تلم خو په د ډاکټر صاحب عبدالوکیل په انستیتوت کې چې کله هلته مو زده کړې کولې هلته بیا لیلیه وو نو هغلته به مو شیخیانې ډېرې کولې هغه داسې یوه فضا وه چې لیلیه ټولو محصلینو ټولو زده کړیالانو ته معلومه ده نو یوه پکې ماته جالبه دا وه چې زه د کابل په ماحول کې تقریبا ډېر وخت مې تېر شوی و نو چې کله بیا په دې لیلیه کې اوسېدلو د محصلینو ترمنځ به بېګایي یو ډول دسیسې ولې د ډار او د وهم کیسې به کېدلې بیا به دوی ویل چې دلته پیریان دي یا ګواکې دلته څه نور شیان دي چې د شپې خلکو ته ازار رسوي نو ما په لومړیو کې نه منله بیا چې کله دوی د
دې لړۍ ته ادامه ورکوله او د شپې به کله کله تیږې واردلې. دوی به ورغولي طبعا دوی واړولې، اصلا هلته د پیري او د بل څه امکانات نه ول، خو د معلمي د محصلۍ دوره څه ناڅه د شوخۍ دوره وي، نو بیا په هغې وخت کې زه سم وېرېدلی وم. بیا له همېغې ورځ نه وروسته زه به دا ډار راولوېده چې د شپې به بجرته د باندې نه شوی وتلی. خو بیا اوس چې کله له هغې ځای نه فارغ شو، وروسته تر اوسه پورې کله کله هغې خاطرې ته ستنېږم، نو هغه داسې یوه ډرامه وه چې دوی جوړه کړې وه، غوښتل یې چې ځینې محصلان وویروي. ښه ارمان صاحب محترم، په لاندو کې راته ووایي، د خپرونې وخت هم کم ده، راډیو ته څنګه راغلی او بیا څنګه د ناول د لوستلو جرأت مو وکړ او څومره مینوال مو پیدا کړ؟ ډېره مننه. لومړی د ښوونځي په دوران کې مې د لاین د سر د پروګرامونو سره لیوالتیا وه، هغلته به مې د لاین په پروګرامونو کې برخه اخیستله او انانسري به مې کوله، همالته استادانو تشویقولم. ورپسې مې په کور کې راډیو اورېدله، کابل افغانستان راډیو به مې اورېدله، هغې په ما کې دا علاقه پیدا کړه چې راډیو ته راشم. بیا ورپسې چې کله کابل ته ښوونځي دوران ته راغللو، د محصلۍ دوران ته راغللو، بیا به مې په ځینو ادبي بهیرونو کې ګډون کاوه چې بالاخره مې پښې تر هغه پورې راوږدې شوې، اطلاعات فرهنګ ریاست پورې د میدان وردګو. هلته یوه د ځوانانو یوه غونډه وه، په هغې غونډه کې ما انانسري وکوله او ځینې شعرونه مې ولوستل. بیا په همغې شپې ورځو کې دلته یوه غټه د چارواکو غونډه وه، په هغې کې مې ګډون وکړ، د ځوانانو ستونزې مې په هغه غونډه کې مطرح کړې. بیا چې کله له هغې غونډې راووتلم، یو ځوان مخې ته راغی وی چې ته خو ډېر بااستعداده یې او ډېر مې خوښ شولې د تا دا خبرې، نو موږ سره ووینه. بیا مې د همغه کس سره دوه درې ځله کابل کې ولیدل. هغې راته وویل چې ته چې دومره علاقه له مطبوعاتو، له شعر او شاعرۍ او له دې مسایلو سره لرې، زه به دې یو ډېر ښه ځای بوځم. بیا همغه و چې هغه کس راوستلم میدان وردګو ملي راډیو ته یې د لومړي ځل لپاره راوستلم. لومړي ځل مې په هغه ورځ خو مې د سټوډیو دا مسایل ونه لیدل، یوازې مې هغه بیروني دفترونه ولیدل، همالته یې د راډیو له مشر سره معرفي کړم او هغې هم په خبرو کې دا رب کې حس کړه چې لیوالتیا لرم. نو همغه و چې بیا امتحان پروسه شوه او د امتحان له پروسې بریالی شولم او تر ننه پورې مې همدلته کلونه ووتل. ښه، ډېر ښه. ارمان صاحب محترم، د راډیو په دوران کې ډېرې خاطرې دي، مایکروفون ګولي ناتا غږېږي، یا همداسې کېږي چې د خپرونې په منځ کې برق ځي، یا نور څه، د کومه خاطره په تام پېښه شوې؟ دقیقا یوه خاطره پکې جالبه لا دا وه چې موږ سربیره پر دې چې اوس مو تقریبا 10 کلونه په دې ډګر کې وتلي دي، اوس هم ورسره مخامخ کېږو، خو د لومړي ځل چې دپاره چې زه ورسره مخ شوم هغه دا و چې د راډیو په سټوډیو کې مو یوه مناظره درلودله د هغه وخت د وکیلانو ترمنځ. بیا مایکونه دوه درې کسانو ته مو د سټوډیو مایکونه لګولي وو او دوه کسان چې دې خواته ناست وو هغې ته مایکونه نه رسېدل، هغې ته مو وایس ریکارډرونه ایښي وو. نو ما دواړو وکیل صاحبانو ته وایس ریکارډرونه آف ایښول. کله چې برنامه خلاصه شوه او ټوله مناظره پای ته ورسېدله، ثبتي وه، وروسته مو چې کله مایکونه چکول، نو هغه دوه وکیلان چې تر د نورو لږ بره ول، لږ درانده ول په اصطلاح، د هغوی مخ ته چې موږ ریکارډرونه ایښي وو هغه مې آف ورته ایښي وو، بالاخره غږ یې نه و ثبت شوی؟ نه و ثبت شوی. بیا هم کېنول چارواکو خو ډېر بد هم مني؟ نه که نه، خو بیا خو دوی عجله درلودله، هغه وخت خو به داسې و چې ډېر به په سختۍ پیدا کېدل چارواکي. دوی لاړل، بیا یې له هغې وروسته ځینې ګیلې ګرمانې هم تر دفتره راورسېدلې چې څنګه موږ د دوی مناظره کټ کړې ده. ښه، ارمان صاحب محترم، لاندې پوښتنه درنه کوم، واده مو کړی؟ بله. څو اولادونه لرئ؟ 2 اولادونه لرم، سوله او یما. ښه، ډېر ښه. دا راته ووایي چې د خپل ژوند هغه ملګری چې فکر کوي تر دې ځایه رارسولی او فکر کوي چې ډېر انګېزه یې درکړې او فکر کوي چې په اوسنۍ ځایګاه کې چې هغه ملګری دی څوک ده؟ طبعا واضح ده چې د ژوند په داسې یو حالاتو کې ما ځینې د ژوند شرکټ ناخوالې یادې کړې. په همدومره ناخوالو کې وروسته له دې چې کله زه د شریک ژوند خاوند شوم، بیا مې دې نتیجې ته ورسېدلم چې یو څوک باید وي او یو څوک باید وایي چې لاس یې راکړی وای او تر دې مرحلې پورې د ما سره دا مبارزه او دا سفر ګاللی وای، چې له نیکه مرغه دا ویاړ زما شریک ژوند او زما مېرمنې ته ورګرځي. زه یوازینی منندوی چې یم د ژوند په دې اړو دوړ کې، د دوی لاسنیوی یا د دوی هغه د ما سره چې کوم تر ننه پورې هغه ناخوالې ګاللې دي، نو
ستاسو ډاډمن قوي اوږه یې راکړې. ارمان صاحب محترم له څه ډېر ویرېږئ؟ اسرار صاحب ډېره به پیچلې پوښتنه وي، خو الحمدلله کوم خاص ویره ذهن کې نه لرم. یو ډول په دې عمر دې ژوند کې چې یم کاملا راحت یم، کاملا ژوند ډاډمن احساسوم، ځان ډاډمن احساسوم او کومه خاص ویره زړه کې نه لرم. د زوف ټکي دي چې فکر کوي همیشه خلک ترې استفاده کوي. او له بده مرغه ترحم مې پرته له دې چې یو څوک په عمیقه کچه وپېژنم، هغې سره ډېر نږدې ورتګ یا په هغوی باندې ډېر باور، خوشباوري دا ډېر مې ځوروي. کومه بده پېښه هم لري چې خلک ترې استفاده کړې نه وړه؟ بلې، چون دلته یې نه غواړم چې یاده کړم، خو له بده مرغه چې زما د همدغه خلوص نه که ووایم د همدې خوشباورۍ نه بار بار د ما پر وړاندې د زما د راپرځولو هڅې شوي دي چې شاید دا به د ژوند په اوږدو کې لا به هم دوام ولري. د بختیار صاحب سره مې مرکه درلودله، نو دا خبره راته وکړه چې د ما تر ټولو د ژوند هغه څه چې نه سمه بدلولی او د زفت ټکی مې دغه داره چې بار بار باور کوم او د قوت ټکي چې فکر کوئ تر اوسه په دې ځای کې پاتې شوي. نو دا خو به شاید لیدونکي قضاوت وکړي، هغوی به ووایي، خو که زه هم ځان ته دا صلاحیت ورکړم چې د قوت په ټکو باندې خبره وکومه، ممکن چې په عمیقه توګه ژوند ته کتنه ده او د مسایلو سره مسؤلانه او په دقت چلند دی او همداراز افغاني او انساني او اسلامي شرعي اصولو ته پابندي، که څه هم د ټولو مشترکه د ټولو انسانانو مشترکه ځانګړنه ده، خو په کتابونو ډېر متکي یم او کتابونه چې لولم دي ماته د قوت ډېرې انګېزې راکړي دي. ډېره مننه. ارمان صاحب محترم د خبرلۍ تر څنګ نور کوم هنرونه دي لاندې راته ووایه. سرار صاحب ژوند که څوک یې وغواړي که ونه غواړي، د ډېرو کسانو ژوندونو کې ځینې هنرونه تبارز کوي چې د ځینو نه ښکاره کېږي او ځینې یې ځان سره ساتي. بلې زه شبکه کاري کوم چې یو ډول په لرګیو باندې نقاشي ده یا په اصطلاح حکاکي ده، په دې باندې برلاسه یم. ویل کېږي بایسکل ساز هم یې. وړاندې مې په خپلو خاطرو کې وویل چې زه بایسکل سازي هم کوم. بایسکل سازي مې تقریبا ډېر کاله د ژوند کړې ده او لا هم خپله مې یو ښه بایسکل لري. بلکل بایسکل ساز هم یم او د اوس لپاره خو کوم بایسکل نه لرم، خو بایسکل سازي کې ته داسې وخت کې د هنر زده کړې ستا موټر واخیست. بلکل د بایسکل سازۍ سره خو د کوم کتاب نه مل وم، خو شبکه کاري چې کوم او خطاطي چې کوم، خلک مې خط ډېر ستایي چې دا هم ختم هم په ښکلو هنرونو کې راځي. په زړه کې داسې خبرې لري چې یا یې د کلتوري محدودیتونو له کبله او یا د شرم له کبله نشي ویلی؟ شاید بیا به دواړه یوه خبره وي، ځکه که د شرم او د کلتور خبره شي بیرته به دواړه یوې خوا ته به یې لاندې راته ووایه لري. بلې ځینې داسې مسایل شته دي چې نه به د کلتوري اړخه ممانعت ولري او نه به د عار له اړخه ممانعت ولري، خو دا چې زه لا هم په داسې یو کورنۍ کې اوسېږم چې باید ټولو ته په کافي اندازه د درناوي هغه پولې پر ځای وي، نو ځینې خبرې دي چې باید بیرته تر کورنۍ ونه رسېږي. او د خپرونې د پای دوه پوښتنې پاتې دي. ارمان صاحب محترم د ژوند تر ټولو ترخه خاطره دې راته ووایه. سرار صاحب هماغه به ترخه خاطره وي، ځکه چې که بیا تکرار کړم ممکن چې یو ځلې به بیا هم ستاسو هم زما هم د اورېدونکو به د هغوی به خاطرې درنې کړو. او د ژوند تر ټولو خوږه خاطره چې بیخي دې نه هېرېږي او پرې ویاړې؟ مننه. د ژوند تر ټولو خوږه خاطره مې دا وه چې کله با وجدېدو چې په پښتني ټولنو کې بیا خصوصا زموږ په کورنۍ کې ځینې ناخوالې وې او ځینې مشکلات وو، بیا مې خوږه خاطره پکې دا وه چې کله زه د واده شولم او بیا مې کوژده وکوله او بیا د یوې کورنۍ بنسټ تشکیل شو، نو کله چې مې خپل کورنۍ بنسټ تشکیل شو او کوژده مې وکړه، واده مې وکړ او د یوه کور خاوند شولم، چې دا مې د ژوند لپاره د ښو خاطرو کې. ډېره مننه ښاغلی ارمان صاحب چې زما کیسه خپرونه کې راسره مېلمه شوې.
ډېره زیاته مننه ستاسو د ښایسته برنامې نه. زه یې وخت نه وخت د ټولو کیسې لولم، نو بیا هم ستاسو لیدونکو ته په آخره کې یو ځلې بیا هم درنښت او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله یم چې د دوی خاطرې د موږ په بحث او د موږ په خاطرو درنې شوي نه وي. که څه تېروتنه او زیاته شوې وي، دوی دې په خپله بزرګواري موږ ته بښنه وکړي. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو دغه خپرونه وکتله. د ارمان صاحب ژوند مو واورېد، ومو لوست او کیسې مو واورېدلې. تر یو بلې خپرونې چې په دې کاوچ او په دې څوکۍ به یو بل میلمه راسره کیني او د خپل ژوند کیسه به راته کوي. په بخښونکي مهربانه خدای مو سپارم. لاسونیزه پر فیسبوک، ټویټر او یوټیوب باندې هم څارلی شئ او په زړه پورې خپرونې پکې کتلی شئ. نو هله ممل ښه وخت درته غواړم او د یو ښاد او آباد افغانستان په هیله. د ماشومتوب یوه خاطره دې راته ووایه چې هېڅکله دې هم له یاده نه وځي. تر اته کلنۍ پورې ما خپله مور نه پېژندله. بیا مې داسې مهال وپېژندله چې ما په لاره کې هغې په تیږه وویشتله، سر مې ورباندې مات کړ. کومه بده پېښه هم لري چې خلک پرې استفاده کړې نه وه؟ ما د همدغه خلوص نه که ووایم، د همدې خوشباورۍ نه بار بار د ما پر وړاندې د زما د راپرځولو هڅې شوي دي. د خبرلۍ تر څنګ نور کوم هنرونه دي؟ لاندې راته ووایه. غټو غټو توري لیکلي وو چې سلام زویه، زه همغه مېرمن یم چې تی په تیږو ولې، خو همغه مېرمن ستا مور ده، نو نور ما په تیږو مه وله.